بسم الله الرحمن الرحیم. اتم فصل Conservation of Energy یا د انرژي تحفظ. په دې فصل کې به موږ او تاسو دا موضوعات سره مطالعه کړو. سیستم چون په دوه ډوله دی، یو ځانګړی سیستم یا isolated سیستم او بل مرتبط یا هم غیر ځانګړی سیستم چې نن isolated سیستم ورته ویل کېږي. موږ او تاسو دا وپېژندل چې isolated یا ځانګړی سیستم هغه سیستم ته ویل کېږي چې د environment یا چاپیریال یا محیط سره هیڅ نوع اړیکه ونه لري. یعنی د سیستم تر باونډري یا د سیستم تر سرحد نه انرژي واوړي او نه د ده څخه انرژي واخیستل شي، یا هم نه کومه ماده ور داخل شي او نه ماده ځینې خارج شي، نو دې ته کاملا ځانګړی او isolated سیستم ویل کېږي. او بل نن isolated سیستم وو یا هم مرتبط سیستم، یعنی د چاپیریال او انوایرنمنت سره یو نوع اړیکه ولري، انرژي ورسره شریکه کړي، هم د سیستم څخه انرژي ورکول شي انوایرنمنت او چاپیریال ته، هم د چاپیریال څخه کېدای شي چې انرژي واخلي یا ماده ځینې واخلي. دې ته نن isolated یا هم غیر ځانګړی سیستم ویل کېږي. د دې هر یو انرژي به اوس مطالعه کوو. د هغه وروسته به راسو kinetic friction یا هم حرکي اصطکاک ته، چې په دې سیستم کې حرکي اصطکاک او د هغه اړوند انرژي څنګه موږ او تاسو پیدا کولای شو. وروسته به د غیر تحفظي قوو پر مټ د میخانیکي انرژي تغییر او تبدیل مطالعه کوو. په اخر کې به موږ او تاسو پاور، توان یا هم طاقت مطالعه کوو چې د کار اجرا کېده نظر وخت عبارت له توان څخه دی. په دغه انځور کې موږ او تاسو ته دا راشي یو نفر چې په حرکت کې دی، نو خو دا معنا لري چې دی دلته کینیټیک انرژي لري. دا کینیټیک انرژي قرار دلته چون لوړیږي د په کنفیګریشن یا د په خواصو کې تغیر راځي چې هغه عروج نقطې ته رسیږي، د مځکې څخه چې لوړ دی میکسیمم پوینټ ته رسیږي، په هغه صورت کې د ټول حرکي انرژي بدله کړل شي ته پوتنشل انرژي ته، ذخیروي ته. ولې چې د ذخیروي انرژي تړاو د جسم د کنفیګریشن یا د خاصیت سره دی. په دې ځای کې د نفر کتله هم تغیر نه ده کړی، نه د بایسکل، او د مځکې جاذبوي تعجیل چې جی 9.8 متر پر سکند مربع دی هغه هم تغیر نه دی کړی. یوازینی تغیر په دې کنفیګریشن په دې خواصو د انځور کې دا دی چې د نفر پورته سوی دی په یو ارتفاع سره، نو ځکه پوتنشل انرژي دلته زیاته شوه. وروسته چې بیرته په حرکت پیل کې لاندې خواته راځي، نو خو دا معنا لري چې سرعت اضافه کیږي، دغه پوتنشل انرژي د قرار دلته په حرکي انرژي باندې تبدیلوي. نو دې ته موږ او تاسو د انرژي تحفظ هم وایو. قوې موږ او تاسو وویل چې په دوه ډوله دي، یو کنزرویټیو فورسز او بل نن کنزرویټیو فورسز وو، تحفظي قوې او غیر تحفظي قوې. اوس به دلته مطالعه کوو چې تحفظي قوه څه شي ده، غیر تحفظي قوه څه شي ده. تحفظي قوې درلودونکي د لاندې دوه خواصو دي. اول، the work done by a conservative force on a particle moving between any two points is independent of the path taken by the particle. په تحفظي قوو په مټ چې کوم کار اجرا کیږي د دوو مشخصو نقطو په منځ کې د تګلارې یا د مسیر سره هیڅ نوع ارتباط نه لري. که چیرې دوه ټاکلې نقطې ولرو، د دغه دوو نقطو ترمنځ د تحفظي قوې پر مټ چې کوم کار اجرا کیږي هغه په دغه تګلار یا په دغه مسیر یا په دغه رخ باندې اړه نه لري چې آیا ته مستقیم ځې هغه نهایي نقطې ته، آیا داسې په کږه لار راځې، داسې په منکسر خط په ډول باندې راځې و دغه نهایي نقطې ته، دا په دې پورې اړه نه لري. کېدای شي سیده ولاړ شي په مستقیمه کرښه، کېدای شي یو غټه منحني تی کې بیا راشي دغه خپل اخرنۍ نقطې ته. معنا یعنی د تګلارې سره اړه نه لري، اړه د چیش سره لري، د انیشل او فاینل پوینټ سره، د لومړني او اخرنۍ نقطې سره اړه لري. نور خدای دې وکړي چې په هر لار تللی د سروکار یوازې د هغه دوه اولیه او اخرنۍ نقطو سره دی. تګلاره کېدای شي اوږده وي، کېدای شي کم وي، د په کار کې د په څومره اندازه ژوله انرژي یا کار لري په هغه باندې هیڅ اړه نه لري، هغه ثابته پاتېږي. The work done by a conservative force on a particle moving through any closed path is zero.
د تحفظي قوو پر مټ چې کوم کار اجرا کیږي په یو تړلې تګلار په یو تړلې دوره کښې همیشه کار یې مساوي په صفر دی. معنا د کومې نقطې څخه چې یو جسم په حرکت پیل وکړي ولاړ سي چې هر چیرې ولاړې بیرته چې همغه نقطې ته راځي په ده باندې اجرا سوی کار مساوي په صفر سره دی. ولې چې بیرته همغه نقطې ته راورسېد ډسپلیسمنټ یې صفر شو. چون ما ورته ویلي وه چې کنزرویټیو فورسز تحفظي قوو سروکار یوازې د انیشل او فاینل پوینټ سره دی، د لومړني او اخرني نقطې سره دی. ادم بیرته همغه نقطې ته راوګرځېدی نو لومړني او اخرني نقطه خو یې مساوي شول، تفاضل د دوی دواړه مساوي په صفر شو. ایکس آی او ایکس اف دواړه مساوي شول. که دلته ایکس اف پیدا کړې نو خو ایکس اف منفي ایکس آی راځي. فاینل پوزیشن آن ایکس اکسس منفي انیشل پوزیشن آن ایکس اکسس دواړه یو رقم دي نو ته صفر شو. کار خو مساوي قوه ضرب تغیر مکان دی، تغیر مکان خو دلته صفر وکړي. یعنی د کنزرویټیو فورسز د تحفظي قوې دلته د کار چې کوم په ده باندې اجرا کیږي دغه انرژي بغیر د حرکي او پوتنشلي څخه په بل شي نه ده اړولې، په داخلي انرژي نه ده اړولې. براسو نن کنزرویټیو فورسز ده غیر تحفظي قوې عبارت د هغه قوو څخه دي چې په هغه کښې کار په تګلارې پورې اړه لري. پیت یا هم تګلاره یا مسیر په دې پورې اړه لري. که په مسیر پورې اړه ودرلودی که په تګلارې پورې اړه ودرلودل دا معنا لري چې هغه غیر تحفظي قوې دي. یو نقطه د A په نظر کې ونیسئ، بل نقطه د B. A نقطه د مځکې څخه 1 متر پورته ده، B نقطه د مځکې څخه 0.5 متر یا 0.5 متر لوړه ده. او اوس دا جسم چې د A نقطې څخه B نقطې ته راځي د غیر تحفظي قوې پر مټ، معنا لکه فرضاً استحقاق پر دیوال باندې دوه نقطې نشاني کوي، یو د A یو د B نقطه. د A څخه جسم راکښته که تر B پورې یا د B څخه یو پورته که تر A پورې، نو هلته د دیوال سره یو استحقاق پیدا کوي که یا دا استحقاق د چی باعث ګرځي؟ د جسم د حرارت یا د تودوخې باعث ګرځي، یا په بل عبارت داخلي انرژي متزایده کوي. یعنی دا جسم چې تا پر دیوال نیولی دی راکشه یا د B نقطې ته یې راولې نو خو حرکي انرژي ته ورکوي خپل د لاس په مټ. دغه حرکي انرژي باید په دې کې یو څه رقم واوړي، داخلي انرژي ته واوړي، انټرنل انرژي ته واوړي. یعنی دلته د کار چې په حرکي انرژي سره مساوي وو په تفاضل د حرکي انرژي سره هغه یو څه اخصو واخیستل شو د دوو جسمونو د سطحو ترمنځ په حرارت یا انټرنل انرژي باندې بدل شو. نو تحفظي قوې هغه قوې دي چې د کار حرکي انرژي تړاو یې کاملا ریورسیبل وي. کاملا ریورسیبل دا معنا لري که چیرې د A نقطې څخه B نقطې ته یو جسم ته راکښته کړي نو خو کار دی په اجرا کې زموږ او ستاسې د لاس په واسطه کار اجرا شو، او دا کار چې اجرا کېږي هم نو خو کومه قوه یې اجرا کوي؟ لاس قوه یې اجرا کوي. د تحفظي قوو کې ګریویټیشنل فورس یا په جاذبوي قوه کې استحقاق څخه بالکل صرف نظر وکړه، دلته موږ جسم په هوا کې نیولی دی او چې کله دلته راتاو اوس بیرته آیا د هغه که چیرې موږ پورته کړو دا جسم د A نقطې څخه B ته راکښته کړي، که بیرته یې د B څخه A ته پورته کړو، په دې کې دا کار او د حرکي انرژي ترمنځ تړاو چې څومره و په راتا کېدو کې هغومره به یې په پورته کېدو کې، نو ځکه وایي دا ریورسیبل. څومره کار چې زموږ د لاس په واسطه اجرا شوی چې دا جسم مو راکښته کوي هغومره کار اجرا شوی چې بیرته مو ورپورته کوي همغه ټاکلې نقطې ته. نو خو دلته زموږ او ستاسې د لاس په واسطه اجرا شوی کار چون په تفاضل د حرکي انرژي سره مساوي سو پر یوه ویکتور په بل ویکتور سره هم هغومره شان مساوي کېږي، نو ځکه وایي چې دا یو د بل سره ریورسیبل دی. د تحفظي قوې کار همیشه د پوتنشل انرژي د تعبیه په ډول ښودلی شو، او د غیر تحفظي قوې کار د پوتنشل انرژي د تعبیه په ډول سره نشو ښودلی. دا دوې خبرې یو ثبوت لري، هغه ته به اوس راشو. په غیر تحفظي قوو کې د کار د داخلي انرژي د تغیر په توګه په اجسامو کې لیدل کېدای شي. بالکل غیر تحفظي قوې لکه استحقاق، داخلي انرژي چې موږ او تاسو انټرنل انرژي ورته وایو، یعنی دا کم کار چې موږ او تاسو اجرا کوو د غیر تحفظي قوو په مټ باندې، یعنی فرضاً په استحقاق باندې یو جسم هلته پروت دی پر مځکه ته یې راکشه یې، نو قوه په واردوو تغیر مکان ورکوو عبارت له کار څخه شو، او په دې کښې مو حرکي انرژي هم راوستل په جسم کښې. هغه حرکي انرژي چون په سطحه باندې پروت دی ترمنځ یې استحقاق هم شتون لري، دا ستا کار چې په حرکي انرژي د تفاضل سره مساوي دی یو څه خو هلته د سطحې سره په تماس کښې هم راځي، استحقاق هم راځي.
د دغه استحقاق له برکته هغه حرکي انرژي یو څه په انټرنل انرژي داخلي انرژي هم اوړي. نو ځکه وایي په غیر تحفظي قوو کې کار د داخلي انرژي د تغیر په توګه په اجسامو کښې لیدل کېدای شي. د حرکي انرژي، پوتنشلي انرژي او داخلي انرژي د تفاوت مجموعه همیشه محافظه یا کنزرو وي. یو سیستم په نظر کې ونیسئ چې د دغه سیستم جوړ د څو الیمنټس یا اجزاوي عناصر څخه دی. دغه اجزاوي یا دغه عناصر خپل په منظور کې چې څومره حرکي انرژي لري، څومره پوتنشلي انرژي لري، څومره داخلي انرژي لري، دا به تل تر تله همیشه تر همیشه ثابته پاتې وي. یا په بل عبارت د دوی تفاضل همیشه صفر کیږي. البته په هغه وخت کې چې باونډري یا سرحد یا ثابت وي او جسم آیسولیټډ وي، ځانګړی وي. دې ته د انرژي د تحفظ قانون هم ویل کېږي. اوس به راسو پوتنشل انرژي په یو سیستم کې دا به وڅېړو. دلته خو موږ او تاسو دوې خبرې وکړې. د تحفظي قوې کار همیشه د پوتنشل انرژي د تابع په ډول ښودلی شو. څنګه د تابع په ډول ښودلی شو؟ د دې لپاره دغه یو کوچنی ثبوت شته. په یو سیستم کې ذخیروي انرژي یا پوتنشل انرژي، که چېرې موږ او تاسو یو کتاب او ځمکه په نظر کې ونیسو، دا یو سیستم شو. دې ته بوک ارث سیستم ویل کېږي، د کتاب او ځمکې سیستم. دا کتاب دلته په یو نقطه کې پروت دی، ځمکې ته نږدې. موږ او تاسو قوه په واردوو، اپلایډ فورس پورته کوو، یو وړی دغه نقطې ته مو راوستی. یا په بل عبارت د وای آی انیشل فاصلې څخه مو وای اف فاینل فاصلې ته راپورته کوي. د ډلتا آر په اندازه مو دته تغیر مکان ورکوي. دلته چې قوه زموږ او ستاسو د لاس په واسطه باندې وارده شوې قوه وي، نو اف ای ډبل پی لیکو، یعنی اپلایډ فورس. او د هغو جهت هم لوړې خواته و ډلتا آر، یعنی کار په اجرا کوي. او کار د چا په واسطه اجرا شو؟ د لاس په واسطه، زموږ او ستاسو په واسطه اجرا شو. یعنی د بوک ارث څخه د باندې یو اجنبي جسم و چې رالی پر کتاب باندې کار اجرا کوي او پورته یې کوي. دې ته موږ او تاسو ایکسټرنل ورک وایو، یعنی د خارجي قوې پر مټ اجرا شوی کار. انو دبلیو ای ایکس ټي به ولیکئ په معنا د ایکسټرنل، مساوي کیږي په اپلایډ فورس موږ او تاسو د لاس په واسطه وارده شوی قوه ضرب څومره تغیر مکان مو ورکړي دلته آر په اندازه سره. نو خو دغه قوه راغلو په دا تغیر مکان کې ضرب و عبارت د کار څخه شو، مساوي کیږي په قوه چې دلته موږ او تاسو واردول. زموږ او تاسو قوه او د جسم وزن دواړه باید سره مساوي شي. ګریویټیشنل فورس او اپلایډ فورس دواړه باید سره مساوي شي. بیا موږ او تاسو کرا په ثابت سرعت سره قوه په وارده کړې و، یو ټاکلي ارتفاع ته مو راپورته کوي. نو ځکه خپل د اپلایډ فورس پر ځای باندې موږ او تاسو د جسم وزن ام ضرب جی لیکو. که چیرې قوه دلته متزایده شي نظر وزن ته، نو خدا معنا لري چې اکسلریشن تعجیل یې پیدا کوي. او زموږ او تاسو مراد دلته دا دی چې تعجیل څخه صرف نظر وکړو. او خو د اپلایډ فورس په ځای مو د جسم وزن ولیکئ د وای پر محور باندې، نو ځکه ام جی په حقیقت کې میګنیټیوډ سو یا نومریکل ویلیو سو، او جی په دې ځای کې د وای پر وکتور باندې یا د وای پر بود باندې واحد وکتور سو ضرب دلتا آر. دلتا آر خو هغه فاصله ده چې د نهایي څخه مو لومړنۍ فاصله ته منفي کړل، نو وای اف منفي وای آی راځي. هغه هم د جی پر اکسس یا د جی پر واحد وکتور باندې. ام جی په قوس کې د نن یپله په وای اف کې ضرب کو، بیا به ام جی په وای آی کې ضرب. جی او جی به دواړه چون دلته په ډاټ پروډکټ کې دي یا په سکالر پروډکټ کې دي، نو د دې دواړو ضرب حاصل مساوي په یو سره دی. هغه کولی کې کوونه لیکي دوی فرق نه کوي. نو لیکو چې ام جی وای اف منفي ام جی وای آی. ام جی وای اف نو موږ تاسو ته معلومه ده چې جاذبوي پوتنشل انرژي عبارت ده د جسم کتله ضرب د ځمکې جاذبوي تعجیل ضرب ارتفاع. اخو ام جی وای دا درو سره حاصل ضرب موږ تاسو ته ګریویټیشنل پوتنشل انرژي یا هم جاذبوي ذخیروي انرژي په لاس راکوي. ذخیروي پوتنشل انرژي په کتاب کې په یو سره ښودلې ده، لاندې دلته کوښنه جی سره لیکي، معنا ګریویټیشنل پوتنشل انرژي ده. او که چیرې الاستیک و بیا دلته ساده ای سره لیکي. اخو دغه یو جی چون مساوي په ام جی وای سو، لکه چیرې اخرنۍ
انرژي وه په اخرنۍ نقطه کښې وای اف کښې، بیا نو موږ او تاسو یو جی اف لیکو، یعنی فاینل ګریویټیشنل پوتنشل انرژي، اخرنۍ پوتنشل انرژي لیکو. او که چیرې دا آی دا و بیا دلته آی ورسره لیکو انیشیل ګریویټیشنل پوتنشل انرژي یا لومړنۍ ذخیروي انرژي ورسره لیکو. نو اوس زموږ او ستاسو په د لاس په واسطه وارده کار چې دبلیو ای ایکس ټي یعنی ایکسټرنل ورک و، هغه اخر مساوي په څه شي سو؟ په ګریویټیشنل فورس چې په اخري نقطه کښې لري ګریویټیشنل انرژي منفي هغه ګریویټیشنل انرژي چې په لومړنۍ نقطه کښې لري. اخرنۍ نقطې انرژي منفي د لومړنۍ انرژي نقطې ته موږ او تاسو تفاضل د ګریویټیشنل فورس وایو چې دلتا یو جی ویل کېږي ورته. اوس نو دلته خو کار زموږ او ستاسو د لاس په واسطه اجرا سو. که چیرې دا کتاب همدغه نقطې ته راپورته سي وروسته یې پرېږدو دلې، نو خو دا معنا لري چې مځکه قوه په اجرا کوي او ځان خواته یې راکشوي، نو کتاب ته بیا حرکت ورکوي، د پوتنشل انرژي کرار په حرکي انرژي باندې اړوي تر څو ځان خواته یې رانږدې کړي. نو په دې صورت کې بیا کار چا اجرا کړی دی؟ مځکې اجرا کوي، یا په بل عبارت د دوی دوه داخلي کار اجرا سو، د کتاب او د مځکې ترمنځ داخلا یو کار اجرا سو، ولې چې داخلا د دوی په منځ کې د جذب قوه ده او یو بل یو ځان ته سره راکش کړل. نو لیکم انټرنل ورک، خو دې په داخل کښې د کتاب او د مځکې ترمنځ په داخل کښې یو کار اجرا سو، دلته باندنۍ قوه نسته، زموږ او ستاسو لاس نسته. نو خو داخل کار او د خارج کار باید دواړه د بل سره په تفاوت کې کنه. ایکسټرنل کار باید مساوي سي په منفي د انټرنل کار سره، دبلیو ای ایکس ټي باید مساوي سي په منفي دبلیو آی ان ټي سره، په دبلیو آی ان ټي سره مساوي کېږي. په البته خو چې موږ او تاسو خارجي قوې په مټ باندې اجرا شوی کار پیدا کړي، خو مساوي په مثبت د تفاضل د ذخیروي پوتنشل انرژي وه. که چیرې انټرنل سي بیا مساوي کېږي په منفي د تفاضل د پوتنشل انرژي سره، خو مثبت و چې دا داخلي ده منفي کېږي. تفاضل د پوتنشل انرژي خو نهایي پوتنشل انرژي منفي لومړنۍ پوتنشل انرژي وه، لیکن دلته چون خبره منفي سوله نو لیکو چې لومړنۍ پوتنشل انرژي منفي اخرنۍ پوتنشل انرژي. کار خو جوړ دی د قوې ضرب تغیر مکان څخه د انټګرال په صورت کې، که چیرې قوه په دې ځای کې متحوله وه ثابته نه وه، خو په انټګرال سره لیکو، نو لیکو چې د لومړنۍ نقطې څخه تر اخرنۍ نقطې د اکس آی څخه تر اکس اف پورې قوه ضرب تغیر مکان مساوي دی. خو دې په دې ځای کې کار خو چون مساوي په دا شی وو، د مساوات بل خوا منفي دلتا یو هم سره لیکو، دلتا یو خو چون یو اف منفي یو آی اخرنۍ قیمت منفي لومړنۍ مساوي کېږي په، خو دغه دلتا یو پر ځای به همدغه شی ولیکو، دا بله خوا چې ده دواړه خوا په منفي تقسیم کو، انټګرال مخته په منفي راسي، دلتا یو به دلته مثبت سي، خو دا یې منفي. یو آی یا انیشیل ګریویټیشنل پوتنشل انرژي یا لومړنۍ پوتنشل انرژي چې وه هغه به د مساوات بلې خوا ته راواړو او خدای به مثبت سي. اوس د دواړو خواوو ډیریویټیو یا مشتق به ونیسو. لومړنۍ پوتنشل انرژي معمولا صفر فرض کېږي، صفر نیول کېږي، ځکه چې لومړنۍ د نظر یو بنچ مارک نقطې ته موږ او تاسو ټاکو چې د یو اف څونه تغیر کړی دی، نو ځکه یو آی معمولا صفر فرض کېږي، خو دا مو صفر کوي د فی الحال لپاره. د دواړو خواو مشتق به ونیسو. نو مشتق چې ونیسو نو لیکو چې مشتق د پوتنشل انرژي په دې ځای کې مساوي کېږي، دلته چې مشتق ونیسي انټګرال او مشتق به ټوله سره اختصار سي، یوازې به منفي اف ایکس ضرب ډي ایکس پاتې سي. نو ځکه لیکو دواړو خواو به په ډي ایکس وویشو، نو لیکو چې قوه مساوي کېږي په منفي د پوتنشل انرژي مشتق نظر وو فاصلې ته، دې ته ویل کېږي اف ایکس مساوي کېږي منفي ډیریویټیو اف پوتنشل انرژي وذ ریسپیکټ ټو ایکس اکسس. کېدای سي قوه د وای پر محور وي، لیکو چې اف وای مساوي کېږي په منفي مشتق د پوتنشل انرژي نظر وو وای ته، مشتق د پوتنشل انرژي نظر وو زیډ ته، یعنی په دې ځای کې تحفظي قوې چې دي هغه رښتیا هم د پوتنشل انرژي او د کار تعبیه په شکل موږ او تاسو ښودلی شو، لکه دلته چې مو خبره وکړله د تحفظي قوې کار همیشه د پوتنشل انرژي د تعبیه په ډول سره ښودلی شو. خو دغه ثبوت وو چې د تعبیه په ډول سره موږ او تاسو د قوه په تحفظي قوو کښې وښودله.